امام ابو حنیفه علیه السلام راغی غلی ناس خبرې نه کولې خو یو نیمه ګنټه نه به چې خبرې شروع کړې لکه لیو شي کړي امام چې ما خو چې دا سړی دی دا خو نه ګړاره پاتې دی اپ پښتانه وای کنه وای مړ نه ګړي کې نو کا پنځلې عبد الله ابن مبارک دا د امام بخاری استاد دی بخاری هم اوریدل دی کنه او د امام صاحب شاګرد دی عبد الله ابن مبارک دنه چاته پوسو کو ایو خصلتن خیر فی الانسان اسلام کې انسان کې څه صفت کم نه دی هغه ول غریزه العقل الله چې کوم عقل ورکړي دی دا څه صفت دی چې کوم عقل الله درکړي ول فإن لم يكن فيه عقل پکې نه چې عقل پکې نه نو ادب دی کوي به ادب دی کوي احترام دی کوي دار چا دی کوي ول فإن لم يكن فيه ادب پکې نه نو چې ادب پکې نه ولې لیکيني خبرې دي نه کوي امام ابو حنیفه علیه السلام راغی غلی ناس خبرې نه کولې خو یو نیمه ګنټه نه به چې خبرې شروع کړې لکه لیو شي کړي امام چې ما خو چې دا سړی دی دا خو نه ګړاره پاتې دی اپ پښتانه وای کنه وای مړ نه ګړي کې نو کا پنځلې ما وای چې دا خو نه خو خیر دی ځکه خبرې ده کوي نو عبد الله مبارک نے چې پوز گئی او خیر سره خسړې خصيفت کم نه دي غریزه العقل چې دل الله عقل ورکړي فإن لم يكن فيه غدا پکې نه فادب ادب پکې ده فإن لم يكن فيه غدا پکې نه هله دي کینی فإن لم يكن فيه غدا پکې نه ادب هم پکې نه عقل هم پکې نشتا ادب هم پکې نشتا چفال هم پکې نشتا نو بس هغه ول فموت العاجل خدای دې بیګار نه تیرې خدای دې ملک سپی کوي ځاخه د دې لپاره مرګ پردا ده د دې ژوند د دې ګرځیدل د دې خبرې کول د دې خوراک کول دا تیاره کرونا ده نو دا عقل چرته ځکیږي فاين مؤيده العقل کتابونه لګي عقل به چرته ځکه فمشاوره العلماء د علماء سره کینا عقل به زیات شي وطول تجربه سخت در باندې تیر شولې چا خواته کینا هغه دا نه تعلیم د تنه ملاويږي پاک دیندار سره تنه ملاويږي یو اصیل سره یو درون سره یو د حیا ولا کورنۍ پاک بيداغه سره هغه خواته کینا عقل به تاغز دکی